سلامونه نیکه له دوستانو تاسو کتلی شئ دا پاس تصویر لګولی دی په سوشل میډیا کې دغه ډېر د خواخوا کېږي هر څوک عکسونه یې نشروي. دا بیچاره د ترکیې او د ایران په مرز کې د ډېرې یخنۍ د لاسه د ډېرې واورې د لاسه خپله خپې او لاسونه تور شوي وو، یعنې خراب شوي وو چې بیرته افغانستان ته ګرځېدلی دی. افغانستان ډاکټرانو ورته عملیات کړی دی چې په نتیجه کې دواړه لاسونه هم پرې شوي دي او دواړه خپې هم پرې شوي دي. دا هغه نتیجه ده چې تاسو خپل بچیان قاچاقبرانو په لاس کې ورکوئ. قاچاقبران هغه ظالم خلک دي، هغه بې رحمه خلک دي چې دغسې تنکي ځوانانو سره دغسې عمل ترسره کوي. هغوی ستاسو د بچیانو په خصه کې نه دي، هغوی ستاسو د بچیانو خیال نه ساتي. هلته درته وایي چې موږ به دا کوو، موږ به په اسانۍ سره وړو، موږ دغې تونل نه وړو، موږ د هغې تونل لرو، موږ دغې سره خلک پېژنو، موږ ته هېڅ څه نه وایي. نو چې کله تا نه واخیسته زوی یا بچی هر څوک چې درنه واخیسته په لاره کې چې څه تېرېږي هغه هغې زوی نه دې بیا پوښتنه کوه چې څه تېرېږي. مه ورکوئ دا بچیان خپله د قاچاقبرانو لاس کې مه ورکوئ، ناغ پیسې مه مصرفوئ. دوی غولوي که لیږئ خارج ته کولی شي چې په قانوني ډول باندې ولېږئ، د مختلف ویزیګانې دي، بورسیګانې دي چې په هغې کې ولېږئ. مه ورکوئ د قاچاقبرانو په لاس کې. قسم دی چې دوی تاسو غولوي. دغسې حالت به سبا ورځ ستاسو بچیانو سره مه وي. ګوره تاسو 1 روپۍ 2 روپو د خاطره خپل د زامنو او خپل د بچیانو ژوند په خطر کې اچوئ. خصوصا هغه ځوانان چې هغوی نامزادان دي، هغه ځوانان چې هغوی بچي لري، هغه ځوانان چې ښځې لري، فامیل لري. ولې هغوی دغه کوئ؟ مور یې ورته بوره کوئ؟ ولې ښځه یې ورته کونډه کوئ؟ ولې بچیان یې ورته یتیمان کوئ؟ که چېرته هر څه پیښیږي دا هغه مور او پلار الله جل جلاله به تاسو په نن نیسي. ګوره دا ټول ستاسو د لاسه، تاسو اجازه ورنه کړئ خپل زامنو ته هېڅکله داسې کار نه کېږي. دغسې نتیجه دا وګوره، دا اوس څه وکړي؟ دغه معیوب پروت دی، دې ته دې نه ایسته دغه ژوند دې ته څه معنا لري؟ هېڅ. کار کولی شي؟ نه. زحمت ویستی شي؟ نه. ډوډۍ خوراک حتی نشي کولی. دا خو ژوند یې تباه شو، دې سره د یو بل کس ژوند هم به تباه کېږي. دې د خاطره چې خاص دې سره وګرځي، محافظت یې وکړي، تشناب ته ویسي، بیرون ویسي، دلته هلته. دا ټول هغه ظالم د پلار د لاسه چې بېسواد، مکتب یې نه دی ویلی، مکتبونه یې نه دي ویلي او دغسې تصمیمونه نیسي چې آخر بچیانو حالت یې دغه ته رسیږي. خدای نه وډار شئ، قرآن نه وډار شئ. دا خو چا پیدا کړي که نه؟ خیر دی چې ستاسو زامن دي، خو دومره ظلم خو تاسو حق نه لرئ ورباندې یو ماشوم باندې، یو ځوان باندې. هلته خو د لوږې د لاسه به خو مړ نه شي چې هلته ستاسو څنګ کې پروت وي. ډېری نظامونه راغلي دي همداسې تېر شوي دي، چا وظیفه درلوده چا وظیفه نه درلوده، خو په دې معنا نه دی چې وروره ته بچیان ووژنئ. دا خودکشي معنا ورکوي. دلته دوی بارډر کې چغې وهي چې مه لېږئ زامن هم دلته وژل کېږي، ته بیا هم ورپسې لېږئ، ته بیا هم ورپسې لېږئ. دا څه معنا لري؟ دا خو خودکشي معنا لري که نه؟ خودکشي خو په اسلام کې حرام دی، ولې کوئ؟ بس خدای او رسول خاطر وکړي د قاچاقبرانو لاس کې مه ورکوئ بچیان هم. دا تاسو غولوي. هغه څه چې دا تاسو ته وایي هغه حقیقت نه دی. حقیقت هغه دی، هغه پلار ته زه وایم که ته دا زوی دې لېږې، دا زوی دې پرېږده کور کې خپله ووځم دغې قاچاقبر سره یو ځای شه چې په لاره کې ته پوه شې چې خبره څه شی دی. بس دوستانو زما زړه ډېر درد کړی دی، ځکه دغه ځوان تصویر ته ولاکه زه کتی شمه. دا د دغه ځوانۍ کې لاړ، هغه د خپه یې له لاسه ورکړه، لاسونه یې له لاسه ورکړه. دې نه ایسته به د دې ژوند څه کېږي؟ هېڅوک خبر نه دی. بس نور ستاسو خپل کار دی وروره. ما فقط د عامه پوهاوی د خاطره ویډیو جوړ کړ، عبرت د خاطره ویډیو مې جوړ کړ، واستوئ دا ویډیو هغه دوستان، هغه خلک، هغه ظالمانو ته واستوئ چې لږ په حقیقت باندې دوی پوه شي. نور ښه وخت تاسو ته غواړم. خدای مو مل شه. سلام علیکم.